والله دغه دی لکه داسې حالات لکه فکر ته چې ناست وروره چې زکات خیرات هم داسې غوښتی که پلونګو بېلچاره سره ده ورته ګورو کور د کور کرایه مو هغه هم نه ده ورکړې او مالک مکان هلته جړا کوي وایي کرایه راوړه خو زه د روژه مات ښه نه لرم حکومت دپاره وروره مزدورانو دپاره یو پیکیټ وباسي لکه روژې پیکیټ باسي هلته روژه مات دی هلته روژه مات دی مزدور هم حق لري یاره مزدورانو دپاره دې یو پیکیټ وي یاره مزدوري خو چې موږ یې کوو د مزدورۍ دپاره خو راوتلو یو خو زما چې دی خپله نه بچیان دي سره خلاص وو د کرایې په سرای کې پروت یم سره مې ولاک کرایه ورکړې مې ولاک کوچنیانو ته شیمه اخیستې در اوسه خو دلته ناست دی الله پاک سره ناست دی دلته ور راغلي په روژې کې کار هم نشته سره خلاص وو خو د هغه دپاره موږ راغلي د حکومت زه به دغه ویل غواړو چې باید ښه راسره وکړي باید مخ ته وګوري نه خو زموږ دغه حالات اخترا نن سبا نه لرو شی نه لرو نه نو حکومت خو نو خپل یې ویني نو حکومت زیاته موږ څه وایي خو حکومت خپل حالات ګر څه ګرد ورمعلومېږي هر څه ورمعلوم هم دي هر څه د رقم ورکوي حکومت نو کم په اسمان کې ګرځي په مځکه نه ګرځي باید په دغه مځکه ګرځي د لې میزان چوک کوټه کې مزدوري بیخي نشته نن 15مه ورځ ده مطلب ما په ګرده روزه کې 15 شپې کار کړی دی 15 شپې له هغه باوجود هم بیا یوه ورځ کار نه دی کړی نه کارونه شته نه وروره بل داسې څه شته چې وروره له حکومت څخه دا خواست دی چې وروره د مزدورانو دپاره یو مدد ورسره وکړي یا د یو څه ورسره وکړي وروره نن سبا خو په پاکستان کې بیخي زیاته مهنګایي ده اوس د اختر موقع ده د اختر په موقع کې څوک چوټې خي څوک چمپلان خي کوچنیانو ته خو دونې زیاته مهنګایي جوړه کړې ده که دا درته ووایم ستحت زیاته ده څوک نه یو کوچني ته چمپلان اخیستلی سي نه یو کپړې ورته اخیستلی سي یو شی نسي اخیستی نن موږ دلته رالو مارکیټ کې که درته ووایم خلک به رالو په دوکانو کې به ګرځېدل شی بیا نه سوی اخیستلی چې مخته ګوټونه په 1000 روپۍ باندې وو هغه نن سبا په 3000 روپۍ باندې چې مخته صدرۍ په 1000 روپۍ وه نن هغه په 4000 روپۍ ده نو د خلکو د حد سوتلې مهنګایي د بیخي زیاته ده